کله چې انسان ګناه کوي ګناه نو دې ګناه په دې ګناهګار انسان باندې د دې ګناه په وخت کې الله د دې انسان سره پنځه ښېګړې کوي غټ احسانات اوس الله پاک کوي د دې ګناهګار بنده سره دومره الله په خپل بندګانو باندې مهربانه دی اولنی احسان او اولنی ښېګړه انسان سره الله پاک د ګناهګار انسان سره دا کوي چې د دې په دې ګناه باندې الله پرده رړتوي غاټه ګناه د انسان وکړي زنا ترې نه وشي غلا ترې نه وشي خو بیا هم الله پاک پر انسان باندې پرده رړتوي الله والا د ده دا ګناه مخلوق ته نه شو کوي او الله یې ورله نه ښیي دویم احسان الله د دې ګناهګار بنده سره دا کوي چې الله پاک د ده رزق نه بندوي موږ او تاسو مثلا زموږ څخه ستاسو چې څوک څه نقصان موږ ته راورسوي نو موږ خو د هغه سره ښېګړه څه کوي چې الټه د هغه سره د ضرر رسولو کوشش کوو هغه ته او الله پاک بیا هم موږ او تاسو باندې ډوډۍ نه بندوي دومره نافرمانۍ د الله وکړو او الله په موږ ډوډۍ نه بندوي الله په موږ باندې اوبه نه بندوي الله په موږ باندې هواګانې نه بندوي دا دویم احسان دی الله یې د ګناهګارو بندګانو سره کوي دریم احسان الله پاک د ګناهګارو بندګانو سره دا کوي چې الله پاک د دې انسان طاقت نه ختموي ډېر بندګان دي چې هغه شپه ورځ د الله نافرمانۍ کوي خو بیا هم الله پاک د ده طاقت نه ختموي د ده لاس ورته الله نه دی ویلي چې بس ته نور لاس و کار ورسره نور مه کوئ د ده سترګو نه الله بینایي نه ده اخیستې د ده ژبه الله نه ده بنده کړې د ده غوږونه هم حقه شان کار کوي د ده دماغ کار کوي د ده زړه کار کوي دا که موږ او تاسو یو څوک راسه بد وکړي والله په هغه ساعت یې به ورسره هغه ښېګړې هم بندې کړو او کوم شیونه هم چې څه احسانات هم پرې کړي هغه به هم ته بېرته واپس والو او دریم احسان څلورم احسان الله د دې بنده سره دا کوي د دې ګناهګار بنده سره چې الله پاک دې انسان ته مهلت ورکوي الله سمدستي سزا نه ورکوي انسان ګناه وکړي الله ولا مهلت ورکوي چې کېدای شي دا بنده بېرته راوګرځېږي او کېدای شي دا بنده د دې ګناه نه بیا لاس واخلي آینده کې نو الله ولا ډایرکټ سزا هم نه ورکوي او پنځم احسان الله د دې بنده سره دا کوي چې الله پاک ته کله دا بنده د دې غټې ګناه باوجود دا الله ته توبه وباسي په اخلاص سره نو الله پاک هغه ګناه معاف کوي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ویستونکی د ګناه نه داسې دی لکه سره چې دا ګناه کړی نه په سونو ګناهونه د الله وکړه او لږ شان الله ته ژړا وکړه الله ته لږ شان فریاد وکړه یا الله زما نه دا غلطي وشوله الله پاک دې استماب کړي الله دومره مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر کې و د یو ونې یخ ته ناست و نو دې کې یو صحابي رالی او د خپل څادر کې د ځان سره څه شی راخیستی و چې رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله و یا رسول الله دغه ذکر راتللم او دې ونه کې د یو مرغۍ بچو اوازونه کول جاله کې نو زه ورغلم او هغه بچي مې راواخیستل چې بچي مې راواخیستل نو دا مرغۍ دا مور یې راله زما په دې سر باندې تاوېدله نو ما ورته وایي دا خپل څادر راکولاو کړو دا بچي مې ورته داسې راکولاو کړي ستا مرغۍ هم راله او په دې باندې کېناستله د پاسه هغه مرغۍ مې رابنده کړله او دا را مې وړله نبي صلی الله علیه وسلم یې تېکې ته چې راکولاو یې کړله مرغۍ په حقه شان ناسته وه مرغۍ ته نه فاسېدله د صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د دې نه تعجب کوئ چې یاره دا مور د مرغۍ په دې خپلو بچو باندې دومره مهربانه ده او څومره پرې رحمت کوي چې نه فاسېږي تی نو صحابه وویل بالکل یا رسول الله موږ ډېر تعجب کوو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي بعثني بالحق لله ارحم بعباده من ام الافراخ بافراخها قسم می دی په هغه ذات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په حق را لېږلی ما الله پاک ډېر مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې د دې مرغۍ نه په خپلو بچو باندې یعنې دا مرغۍ په دې خپلو بچو دومره نه مهربانه څومره چې احکم الحاکمین ذات په خپلو بندګانو باندې مهربانه دی دومره د الله رحم سیوا دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځې راوستلې وینځې رالې نو هغه وینځو کې یوه وینځه وه د هغې په خپل بچي باندې نظر ولګېده کوټې ماشوم بچی و په هغې باندې نظر ولګېده نو دې وینځې جل ته منډه کړه د خپل بچی یې راواخیسته او په هغې کو جل تی ته واړته او سینې ته یې واړته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویله وی تاسو څه خیال دی چې دا مور به د خپل بچی چېرته ورته واړتی نو صحابه یا رسول الله دا چېرته کېدلی شي دا خو دوی باندې دومره مهربانه ده چېرته به یو مور راولګي او خپل بچی به ورته واړتی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله پاک ډېر مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې د دې مور نه په خپل بچي باندې یعنې دا بچی دا مور په دې خپل بچي دومره نه مهربانه څومره چې احکم الحاکمین ذات په خپلو بندګانو باندې مهربانه دی یو بل روایت کې راځي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک سل رحمتونه پیدا کړي دي، سل رحمه الله پیدا کړي دي، او دغه سلو رحمتونو کې الله پاک یو رحمت دی دنیا ته راکوز کړی دی او دای پرې ټولو خلکو باندې تقسیم کړی، فیریانو، انسانانو، حیواناتو، زناورو، دې ټولو باندې الله تقسیم کړی دی. د دغه یو رحم د وجې نه غوا په خپل بچي باندې خپه نه ږدي، پیریان په خپلو بچو مهربانه دي، مرغۍ په خپلو بچو باندې مهربانه دي، او دا یو کم سل رحمتونه الله قیامت ته ساتلي دي، هلته به یې په خپلو بندګانو باندې کوي.